بیا مې هم سلامونه او نیکې هیلې ومنئ دوستانو فټنس زون کلب ته راغلی یم او دا اونۍ هم د هغه څلور تنه ورزشکارانو سره خبرې اترې لرم او کوم چې د مرکز کابل لپاره دوی امادګي نیولې ده او هلته به سیالۍ ته ځي پروګرام مو ځانګړی پروګرام دی او د همدغه څلور نفر لپاره پروګرام ځانګړی شوی دی فټنس زون کلب او ځانګړی پروګرام. سلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ یاست؟ ژوندی اوسئ. اکثریت دوستانو ډېرو پروګرامونو کې ما یادونه کړې ده چې زه د ډېرو ورزشکارانو سره پیژنم او د ډېر د نومونو سره هم آشنا یم. خیر رابسو دوی به پخپله تاسو ته ځان در معرفي کړي. زما نوم محمد بشیر قاسمي د یو تن د کندهار ولایت اوسېدونکی یم. قاسمي صاحب محترم څونه وخت کېږي چې ورزش کوئ؟ زما تقریبا دغه شپږ کاله د ورزش کېږي چې د زیبندام په ډګر کې ورزش کوم. د دې مخکې د نور ورزشونه کړي دي که نه یوازې همدغه زیبندام بخش مخته وړي؟ د اول په وخت کې مې فوټبال فوټبال مې څه فوټبال مې کړی دی د هغه وروسته بیا کوم ورزش نه دی کړی دغه ته مې ادامه ورکړی د زیبندام. ښه بېرته تا ته راګرځم ځکه دغه پروګرام چې دی خاص او خاص ستاسې لپاره ځانګړی شوی دی او ستاسې سره به خبرې اترې لرو دا چې تاسو یو سفر هم لرئ د هغه په اړوند به هم یو څه معلومات دوستانو ته ورکوئ. دوستانو قاسمي صاحب څخه راوړم او دغه بغل ته مې هم یو څوک ناست دی. سلام علیکم. ستړي مسئ. جوړ یاست؟ بیدار یاست؟ ژوندی اوسئ. نوم دی؟ نوم مې خلیل احمد دی. خلیل احمد. خلیل احمد جانه دغه پوزینګ د ډېر په سټایل سره وکړئ چیرته یې زده کړی؟ بس په هغه کلبو کې مې زده کړي دي. ښه خوند درکوي داسې پوزینګونه؟ و موږ هر وخت دغه پوزینګان ښه خوند راکوي بس تماشچیان یې ډېر د ورزش. کله چې غواړئ چې د پوزینګ یو نوی سټایل زده کړئ یا یې وګورئ څوک ډېر تعقیبوي کوم ورزشکار ډېر تعقیبوي؟ پیلهټ ډېر تعقیبوم او فیلمین ډېر تعقیبوم. ډېر ښه. د چا بدن ښه خوند درکوي چې ډېر فټ یو کوشش کوي چې هغه مرتبې ته ځان ورسوي؟ د پیلهټ بدن مې ډېر خوښ دی بس خدای دې موږ ته توفیق راکړي چې بس ځان. څونه وخت دې کېږي د ورزش؟ د ورزش مې 15 کاله انشاءالله کېږي. 15 کاله. ښه د مسابقو په اړوند راته ووایاست داخلي خارجي یا د کلب څخه د باندې د کندهار په سطحه څوم مقام ترلاسه کړی دی که داسې یو لنډ معلومات دوستانو سره شریک کړئ؟ بس مقابلې مې څلور مقابلې مې کړي دي دوی مې د باډي بیلډینګ دا کړي دي په دواړو کې د خدای په فضل سره ورغلی یم. دوی مې فټنس کړي دي په هغه کې دوه مقام راغلی یم د وړم کال ده او 60 کال خو نو دا هېڅ خبره چې بس اول مقام ترلاسه کړي بس خیر سفر لرو. او آمادګي هم لرئ د مرکز لپاره؟ و د کابل لپاره آمادګي هم لرم. په دې باندې وروسته غږېږو یو وار بیا ځم د قاسم صاحب پر طرف باندې. ښه قاسم صاحب محترم دا راته وایي چې د خپل مسابقو په اړوند معلومات راکړئ په کوم ځایونو کې سیالۍ ترسره کړي دي د زیبندام په بخش کې؟ چې در مخه مې په فټنس سیالۍ کې برخه اخیستې ده مقامونه مې راوړي دي او د 1601 کال کې مې فټنس زون مقابلې مې وکړې دي چې په هغه کې مې لومړی مقام په 180 متر سنتي کې مې راوړي. چا تشویق کړی دغه ورزش ته؟ تشویق د دوستانو انډیوالانو ډېر تشویق کړم او بل ما ویډیو ډېر تعقیبولې هغه و چې زما تشویق دغه سوال چې ورزش ډېر تشویق کې په کورنۍ کې ډېر تشویق د چا له طرفه و درته؟ ډېر تشویق مې د پلار له طرفه څخه و او د ورونو طرفه څخه و. دوستانو یو ورور چې فکر کوم درته به مشر یې بصیر جان نو بصیر جان که زموږ غږ اوري ځانګړی سلام ورته وړاندې کوم زما ډېر ټینګ ملګری دی ښه دوست مې دی هر وخت یې ژوندی وي. ښه مرکز کابل ته آمادګي لرئ؟ بلې وه. څومره وخت کېږي چې دغه دپاره مو آمادګي نیولې ده او دغه پلان لرئ ورته؟ تقریبا یوه نیمه میاشت کېږي چې په آمادګي خدای سره بلې وه. دا د لومړنۍ مسابقه ده چې د ولایت څخه وځئ بیرون بل ولایت ته؟ بلې وه لومړنۍ مسابقه مې ده چې مرکز کابل ته انتخاب کړي. څه امید لرئ یو تمه لرئ چې مقام ته به ورسېږئ؟ بلې وه انشاءالله دا امید لرم چې اول مقام راوړم د ضلع استاد کور و دا موږ سره ډېر زحمت چلی دی خدای دې خیر ورکړي انشاءالله په 100% دا اطمینان ورکوم چې انشاءالله اول مقام راخېږي. د دې وایي دغه پرهیز او یا دغه ډېر چې ورته وایي دا ډېر سخت دی نه؟ دا سختوالی په چیش کې دی؟ واقعا چې سخت دی دا خو هغه چا ته معلومېږي چې دا ډګر ته راسي او پرهیز وکړي نو دا خو معلومداره خبره ده چې خوږ به نه خورې خواړه به نه خورې سبزیجات څخه ډېر استفاده کوې نو ډېر واقعا. او اوبه څنګه دي؟
اوبه هغه وخت بندېږي چې کوم وخت سیالي ته راوځي د هغه څخه دوه ورځې مخکې اوبه بندېږي. بیا د اوبو په ځای د څه شي استفاده کوي؟ اوبه پر ځای چای هغه هم په ورځ کې یو ګیلاس یا نیم ګیلاس دومره قدر چای دغه درکوي اجازه. خالد جانه دا ورزش د خدای ساته ته خو دا نه شې کولی. ښه دغه ستا ملګري ته به هم ورسم د سره هم لنډې خبرې لرم. ښه استاد محترم څونه آمادګي لرئ د مرکز لپاره؟ د مرکز لپاره بس ښه پوره اطمینان سره 2 میاشتې کېدی چې موږ په تیاري کې وو، بس تر اوسه پورې په تیاري کې وو. یو څه نظر د ډیټ یا دغه د پرهیز په اړوند تاسې هم راکړئ. څنګه پرهیز دی؟ دا خلک وایي ډېر سخت دی، څوک وایي نه ډېر اسانه دی. پرهیز چې دی ډېر سخت دی، بس خالي ایښولی شی ډېر خوړه کېږي، تریو خوږ او ډوډۍ دا شیان مطلقاً بندېږي. څه امید لرې چې کله مرکز ته ځې او هلته به کوم مقام ترلاسه کړې؟ په ځان باندې څونه اطمیناني یې؟ بس د مور د پلار دعاوې دي بس چې راپسېږي. بس بیا هم په کندهار کې مو څه اطمینان درلودی، بس په کابل کې هم به ځان پرې د غونې اطمینان لرو چې د روزیا ځان رسوی شي. د دې مخکې نورو ولایتونو کې د مسابقې کړي که دا لومړی ځل دی؟ دا مې لومړی ځل دی، نور په کندهار کې مې تجربه کړې. نو د دواړو څخه ډېره مننه کوم. موږ به هم دعاوې درته کوو، خدای مو هر وخت سرلوړي لره. ډېره زیاته مننه، ژوندي اوسئ.
بیا هم په خیر راغلاست دوستانو. لکه څنګه چې مې مخکې هم وویل فټنس زون کلب کې قرار لرم او دغه اکاډمۍ څخه 4 تنه ورزشکاران چې د مرکز کابل پر طرف باندې د سفر لري او هلته به د ورزشي سیالۍ ترسره کوي، البته د بدني ښکلا په بخش کې. پروګرام هم د همدغه لپاره ځانګړی کړی دی او غواړو چې دوی سره خبرې اترې ولرو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ یاست؟ شکر تاسو ښه. ژوندی اوسئ. نوم دی؟ نوم بسم الله. بسم الله. ښه. کله چې په یو کار باندې شروع کوئ بیا څه شي وایي؟ خاص شی نه وایي. بیا بسم الله وایي؟ بسم الله. ډېره مننه کوم. بسم الله جانه څونه وخت کېږي چې ورزش ته مو ادامه ورکړې؟ څه د پاسه 5 کاله به مې کېږي. دا یو څه بیا څنګه یو پاو متر څنګه؟ بس مقصد مې خو چې هغه د روژې میاشتې زندې وباسې، هغه زما غیر عذري زندې وباسې نو 5 کاله راځي. 15 کاله. 15 کاله خو ډېر عمر دی که نه؟ یوازې همدغه د زیبندام رشته مخ ته وړې که نور ورزشونه دې ورسره کړي دي؟ یا یوازې مې پر د زیبندام باندې کار کړی دی، په بل بخش کې مې کار نه دی کړی. اوس نو د سیالیو په اړه راته ووایاست چې کومو ځایونو کې لوبېدلي یاست، چیرې مو سیالۍ ترسره کړي دي؟ ډېر نمایشونه مې کړي دي. یو وار مې په عینو مینه کې مقابله وکړله، په هغه کې 2 مقام شولم. نو بیا د هغه وروسته مې داسې خاص مقابله نه وکړه. بیا مې په داوس کې په مقابله وکړه چې په هغه کې هم 2 مقام شوم، کلاس وینري مې نه کړه پورته، خو 2 مقام شولم. 2 مقام لوړ مقام دی که نه؟ 2 مقام. ډېر ښه. بېرته درته راګرځم. دلته څنګ ته مې یو بل ورزشکار ورور هم ناست دی، د ده سره هم خبرې لرم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ یاست؟ شکر ژوندی اوسئ، جوړ اوسئ. دوستانو زه اکثریت وخت دوستانو ته وایم د ملګرو ته چې ورزشکاران زه ډېر پېژنم، د ډېر د نومانو سره اشنا هم یم. نو غواړم چې دوستان ستاسې د خولې څخه ستاسې معرفت واوري. مهرباني. ما نوم نوید احمد دی، د کندهار ولایت د جړۍ ولسوالۍ په فټنس زون کلب کې ورزش کوم. نوید احمد جانه څونه وخت کېږي دغه ورزش دی؟ بس تقریبا 2 کاله وخت مې کېږي. 2 کاله. ماشاءالله بدن خو چې ګورم ډېر ښایسته جوړ دی. په 2 کاله کې دونه که نه غیر حاضري دې نه ده کړې؟ نه غیر حاضري مې کړې ده، بعد د روژې میاشت و داسې شاجي مدي کې مې غیر حاضري مې راځري کړې ده، خو بس کور یې د استاد بدن ډېر زیات سره باسي. عزیز الله استاد د فټنس زون کلب استاد دی، کور یې د پلاله ودان بس زیات در سره کړی دی. ډېر ښه. نور ورزشونه دې ورسره تعقیب کړي دي که نه؟ نه یو دغه خالي فټنس ورزش کوم، نور هېڅ ورزش نه. ډېر ښه. د سیالیو په اړه راته ووایاست چې څو سیالۍ مو کړي دي او کوم مقامونه مو ترلاسه کړي؟ بس دغه اوله سیالي وه چې ومو کړله، اول مقام مو ترلاسه کړي د کندهار سیالي کې. نو اوس روان یم مرکز ته. ډېر ښه. انشاءالله بېرته درته راګرځم. ښه. بسم الله جانه فکر کوم مرکز ته سفر هم لرئ، څومره آمادګي مو دغه دپاره نیولې ده؟ بس تر خپله وسه خو مو خپل کوشش مو ډېر کړی دی. انشاءالله توکل پر خدای دی، آمادګي مو پوره نیولې ده. نو کوششونه کوو، تر اوسه مو پرهیز هم نه دی مات کړی، په هغه ډایټ کې یو، په هغه پرهیز کې یو. نو توکل پر خدای دی، خپل بخت په وازمایو چې څنګه کېږي. ښه. دغه ډایټ لږ راته واضح کړه. پرهیز دی نو د ځینو شیانو څخه پرهیز دی، لکه غوړ دی، خواږه دی، ترشکي ده، مقصد ډوډۍ ده، د ډوډۍ څخه پرهیز دی. اوس خو فی الحال چې موږ کم پرهیز نیولی دی، هغه داسې یو پرهیز دی چې موږ ته یوازې د چرګ غوښې دغه سوي دی، ویل سوي دی چې یوازې به د چرګ پر غوښو باندې تاسو کار کوئ او د چرګ غوښه به خورئ. زما یو ملګری و، نو ما ته اوس هغه ما و درته ویلې چې د ترشکیو، د غوړو، د خوږ او د دې څخه پرهیز یاست، نو خورئ چې شي. زما یو ملګری و، نو دی ډېر چاغ و او ده به ویل وایي زه پرهیز کوم. نو څنګه پرهیز کوې؟ وایي هېڅ شی، ډوډۍ هېڅ شی نه خورم، د شپې خو بیخي څکه نه پکوم. یو وخته بعد چې پوښتنه ځینې وکړه، وایي پیسې مې دا څکه نه ده کړې، نه ډوډۍ خورم، هېڅ شی، بس دغه خوراکي شیان پرېږدي وم، خورئ چې شي. وایي ماښام چې ولاړ سم یو جیک د کیلې جوس څښم. ستا خو دغه رقم نه یا زما هغه پرهیز نه دی. نو زموږ محترم استاد چې دی، که څه هم ډېر خوشک دی، خو بیا هم پر موږ باندې ډېر فشار راوستلی دی چې خپل په پرهیز کې به ډېر. دا به مو لومړنۍ مسابقه وي چې تاسې یو بل ولایت ته ځئ که نور بل وخت هم وتلي یاست؟ یا دا مو اول وار دی په دا 15 کلنۍ کې چې موږ ورزش وکړی. دا مو اول دا ده چې کابل ته د خیره سره مرکز ته سفر. نو موږ به هم دعاوې درته کوو ستاسې د لا بریا په هیله. نوید جانه دا راته وایي چې لومړی ځل دی چې مرکز ته ځې؟ بله صحیح. نور ولایتونو ته وتلی که نه؟ نه دغه مې لومړی ځل دی چې وتلی. ښه. داسې د کلب کې خو ډېر پوزینګونه شوي دي،
که چیرې د ولایت په سطح باندې راسو داسې سټوډیوم مثالي ته وتلی که نه نه مته دغه مې اول لومړنی ځل لومړنۍ مسابقه او لومړنی مقام څنګه ډېر ښه دلته د استادانو د ټرینرانو ستاسو سره رویه څنګه ده څونه زحمت در سره باسي په دغه لوبه کې بس ډېر زحمت را سره باسي کور د پلار له ودان بس ډېر زحمت را سره باسي ډېر فشار را باندې اوسه موږ ډېر ځینې خوشحالي د فټنس زون کلب څخه ډېر همکاري زموږ سره کړې کور یې ودان ډېره زیاته مننه کوم د دواړو څخه ستاسو د لا بریا په هیله مننه ژوندي اوسئ
دوستانو فټنس زون کلب کې قرار لرم او دلته د ورزشکارانو سره خبرې اترې لرم دا چې د همدغه اکاډمي څخه څو تنه ورزشکاران د مرکز کابل پر طرف باندې سفر لري راسي چې دغه کلب څو تنه ورزشکارانو هم نظر د ځان سره ولرو په دغه اړوند باندې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ یاست؟ یا فکر لري ده. نه ژوندی اوسې نوم دی؟ غفارالدین جانه څونه وخت چې ورزش کوي؟ غالبا 4 کاله کېږي. دا کال شروع دی. یوازې هم دغه باډي بلډینګ لوبه مخ ته وړې که نور ورزشونه هم کوي ورسره؟ باډي بلډینګ برخه کې کار کوي یوازې. اوس دې کوم سیټ لګوئ؟ اوس مې د پیشبازو لپاره رسۍ لګول. ډېره لا ښه. اول کېږي چې د همدغه اکاډمي څخه 4 تنه ورزشکاران د مرکز کابل پر طرف باندې سفر لري. دغه ورزشکاران هم دلته ورزش کوي او تاسو هم دلته موجود یاست. د استادانو همکاري دوی سره څومره ده؟ د استادانو همکاري بیخي بې اندازې زیاته ده. یعنې د استاد همکاري چې نه وي نو بیا دوی نشي کولی چې د افغانستان په سطحه ووځي. نو استاد ډېر همکاري ورسره کړې ده. استاد دی بیا په ترڅنګ د فټنس زون مسؤل دی محمد ویس. د ټولو د ورسره کړې ده. ستاسو په نظر باندې دوی باید څه وکړي؟ دوی باید په آینده کې نور کوشش وکړي. اوس خو د کندهار په سطحه راوتلې وه، د کندهار په سطحه، نو دوی کوشش باید وکړي چې اوس د کابل په سطحه ونوځي. نو بیا داسې نور هم پړاو د اسیا په سطحه پسې راووځي چې موږ ستاسو افغانستان نور هم وځلیږي. خپل ځان ته هم دغه امید لرې که نه یوازې دوی ته وایي؟ والا چې رښتیا چې امید خو شته، امید خو بالکل شته. دا چې اوس امکانات دا رقم نه دي. سیالۍ ته داسې وخت وتلی که نه؟ یا سیالي مې نه ده کړې. پر طبیعت باندې مې د خپل صحت لپاره کړې. یعنې هغه ډیټ یا پرهیز چې ورته وایي هغه لکه چې ډېر زور تا ته غواړي. والا ډیټ دا اوس غالبا یوه میاشت کېږي اوس هم په ډیټ کې یم. بغیر شولې ورځې نو خو بیا ماسې وه بل هېڅ شی نه خورم. غوړ خواږه مطلق بند. ډېره زیاته مننه تاسې خپل ورزش وکړئ. ژوندي اوسئ. دوستانو فټنس زون کلب او د ځانګړې خپرونه دلته هم دغه ورزشکارانو څخه هغه ورزشکاران چې سابقه لري او مشران ورزشکاران دي او ډېر وخت په ورزش کې تیر کړی دي. د دوی نظر به د دغه نوي ځوانانو په طرف چې دی لومړی ځل دی د مرکز پر خوا باندې دوی خوځېږي او هلته حرکت کوي، سفر لري، د دوی نظر به د ځان سره ولرو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ یاست؟ څنګه یاست؟ ناصر. ژوندی اوسئ. دوستانو استاد بشیر دا به زه درته معرفي کړم. ډېر وخت په همدغه لوبه کې پاته سوی دی او د دې ترڅنګ نور لوبو ته هم وتلی و. استاد محترم څنګه روان دی ورزش؟ ډېر ښه روان دی. ډېر ښه. څو ورځې وړاندې په جمنازیم کې سیالۍ ترسره شوې
په هغې کې د پوزینګ ترسره کوي صحیح دی څه احساس دې کوئ ډېر خوشحالي احساس مې کوي ډېر خوشحاله وې بله اوس هلته په یو سایډ کې زه ناست وم او ما ته دې څه چم وکړي زه چې بیا یو څوک په ما کار لري او بیا داسې ځای په لاس راسي بالخصوص ورزشکاران بیا داسې وخت کې زه راټینګم ښه استاد بشیر څه کیسه وه هلته زه خپله چې رښتیا چې مرید یم هغه تا یو چم راته وکړي او استاد ته ما هغه چم راته کوي څنګه چم راته وکړي ما خو هېڅ دا نه دي کړي زه خواته ناست یم داسې مې وکړل استاد بشیر نو ما ډېر ښه دوست دی ښه ملګری مې دی او هر وخت بس دی د خدای خوشحال لري استاد محترم دا راته وایي چې د همدغه اکاډمۍ څخه دغه 4 تنه ورزشکاران چې دی لومړی ځل دی د مرکز پر طرف باندې سفر کوي ستاسې په نظر باندې څه کول د دې دپاره پکار دی د دې کول موږ دا پکار دی چې تشویق شي کوشش وکړي په د کلب کې موږ ورسره همکار یو باید دې کوشش وکړي چې کندهار په صد کندهار کې مقابلې وکړلې تقریبا هر یو ځان ته خپل په کلاس کې اول مقام خپل لاس راوړلی نو چې کوشش وکړي توکل پر الله دی کابل ته چې د خیر سره ولاړ شي ان شاء الله په خدای کوله د افغانستان په مقابلو کې هم د خیر سره وځلیږي دلته چې کله دغه استادان ټرینران یا تاسې هم دلته ورسره همکاره یاست کله چې د دې دغه باډي ته ګوري د دې بدن ته ګوري څه فکر کوئ تاسې چې څوم مقام ترلاسه کړي ځکه تاسې سابقه دار یاست او په دغه کې تاسې تجربه لرئ نو موږ خو فکر کوو چې یو خو د افغانستان مقابلې چې خو خلک ډېر کوشش کوي نو موږ هم د دې سره زیات کار کوشش سره کوو چې دوی هم یو مقام ترلاسه کړي ځوانان باید تشویق شي ډېره زیاته مننه کوم استاد محترم مهرباني خپل ورزش ته ادامه ورکړئ مننه ژوندی اوسئ
بیا هم په خیر الله دوستانو د فټنس زون کلب ټرینر سره ناست یم او دی مې تر څنګ دی غواړم چې د دغه ځوانانو په اړوند باندې د دوی نظر هم د ځان سره ولرم. سلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر ژوندی اوسئ جوړ اوسئ. استاد محترم په سر کې راته ووایاست چې دغه 4 نفر چې د مرکز کابل پر طرف باندې به سفر ولري څه کول د دوی دپاره اوس فعلا پکار دي؟ د دې دپاره د پکار دي قربانه چې دوی به کوشش وکړي چې هر څونه ډیټ سخت کې ولې د افغانستان د کندهار او د کابل باډیان چې ډېر فرق لري. هغه مثال د هر ولایت ته راځي، د هرات ته راځي، مزار ته راځي، جلال آباد ته راځي، د هلمند ته راځي، خو د کندهار ده هغسې باډیان مثال بیا مرکز کې مثال ټکرونه خوري چې دوی په کوم ولایتو کې مثال مقامونه ښه مقامونه پورته کړي. نو په افغانستان کې څونه شاګردان باندې زه څونه کوشش وکړم چې مثال د افغانستان باډیان ما لیدلي چې هغه ډېر وچ باډیان غواړي، څونه چې مثال دوی پر دوی باندې زه ډېر سخت کړم دوی به یې هغونه هلته اماده یو. ډېر ښه. دلته تاسې د ټرینر په صفت باندې یاست، که چیرې نورو ځایونو کې ورته وګورو مختلفو بخشونو کې د بدن د عضلاتو مختلف ټرینران لري، تاسې دلې یوازې دغه ټولو ټرینري کوئ؟ یوه دغه د زباندام دپاره هم هلکان مې مثال تیاروم چې مثال چاغې هم هغه تمرینات هم ورکوم چې دوی ډنګر سي، او د فټنس دپاره هم هلکان تیاروم. څونه تجربه په دغه بخش کې لري؟ یاره داسې 12 کاله 14 کاله کېږي چې په دغه استازي باندې زه اخته یم. 12 کاله کېږي. دا استاز چې الله وبخښي د ټول مړو سره بس هغه در لاس ټرینر سوی مثال هغه استاز کړی یم. نو هغه راته ویلي دي چې بس څونه چې ما ته مثال دغه مقابلو ته ایستلی ستا په استازي کې ما هیڅ شک نه دی لیدلی، همیشه بس دغسې په دغه استازي کې کامیاب اوسه. ډېر ښه. نو موږ به هم دعاوې درته کوو خدای مو کامیابه لره. یو بله خبره استاده چې کله د افغانستان په سطحه باندې چې سیالۍ جوړیږي نو دغه دپاره ورزشکاران ډېره زیاته آمادګي نیسي او هر یو کوشش کوي چې داسې یو مقام ترلاسه کړي. دغه 4 تنه ورزشکاران چې د فټنس زون کلب له طریقه انتخاب شوي دي د دوی د تمرین په اړوند څو معلومات راکړي چې څو وخته تمرین کوي او د تمرین موده 1 ساعت 2 ساعته څومره وخت تمرین کوي؟ تقریبا داسې یو نیم ساعت تمرین دی سهار د خوا کوي، یو نیم ساعت تمرین دی د ماخوستن د خوا څخه کوي. د ماخوستن د خوا څخه صرف یوازې پر عضلاتو باندې چې په فټنس کې مثال کوم عضلات رول لري، کوم عضلات مثال د ججانو په کار دي، پر هغه عضلاتو باندې زه کار ورکوم. او د سهار د خوا څخه چې مثال په فټنس کې زیات رول نس لري، نس او سایډونه سوله چې هغه د سهار د خوا څخه هغه حرکتونه په دواړو وختونو کې تاسې ورسره یاست؟ په دواړو وختونو کې زه ورسره یم. په دې کې مهم شی څه شي دی په دغه سیالۍ کې چې باید په کوم عضلاتو باندې ډېر کار وکول شي او کوم عضلات دي چې زیاتې نمرې لري؟ زیاتې نمرې چې دي دغه سایډونه زیات نمرې لري او د نس کټونه زیات نمرې لري. ولې دا فټنس باډیان دي اوس دا داسې نه دي زباندام دي چې مثال پر هر عضله باندې نمرې مثال ویشل شوي دي. دا 3 پوزه غواړي پر دغه 3 پوزه باندې مثال جیش نمرې ویشل شوي دي. د زباندام د چې هغه ډبل بازو جلا دي، مثال بیک جلا دي، هر عضله جلا ده، پر هر عضله باندې د نمرې ویشل شوي دي. کوم عضلات چې مثال ډېرې نمرې لري هغه د نس ډېرې نمرې لري، نس دی او د شا بیک دی هغه ډېرې نمرې لري. ډېر اعلی. فعلا دغه ورزشکاران چې تاسې ټرینینګ ورکوئ د دوی په عضلات کې به مشکل نه وینئ؟ یاره خو در اوسه پرې کوم مشکل نشته. بیا هم دا یوه نفر ته چې ما وکتله په دا یوه کې لږ مشکل و چې بس در هغه کوم وخت چې مثال موږ ته یې راکړی دي در هغه وخته پورې د خیره که ژوندي وو په زور د الله هغه مشکل هم رفع کوم. ډېره زیاته مننه استاده، ژوندی و. تشکر. جوړ اوسئ.
بیا هم په خیر راغلاست دوستانو. فټنس زون کلب او ځانګړې خپرونه د هغه 4 تنه ورزشکارانو لپاره کوم چې د مرکز کابل پر طرف باندې به سفر ولري. اوس هم راغلی یم د همدغه فټنس زون کلب اکاډمي د مسؤل سره. د ده سره هم یو څو لنډې خبرې لرم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. خدای مو راوله. ژوندی اوسئ، خیر اوسئ. که لیدونکو ته خپل ځان معرفي کړئ. زما نوم محمد ویس نوري دی، د فټنس زون کلب مسؤل یم او دا بس په شاګردانو سره اخته یو، زحمتونو سره کاږو. نوري صاحب محترم، ویل کېږي چې ستاسو کال د کندهار په سطحه باندې هغه کوم کپ چې و دا هم تاسې راوړئ. خپل بریالیتوب په څه کې وینئ؟ و 6 کال د 1401 کال هغه ټرین ټراپي ورته وایي، معنا اتل د کندهار د کلب هغه هم موږ راوړله. هغه په دا اساس باندې چې موږ 4 الکان آماده کړي وه. دغه تېره جمعې شپه مسابقې وې د کندهار په ولایت په سطحه چې په هغه کې تقریبا 45 شاګردانو د کندهار د ولسوالیو شاګردانو ګډون کړی و. نو په هغه کې موږ 3 کلاس وینران جوړ کړل او یو دوهم پوزیشن. نو کله چې هغه قاضیان ججانو هغه نمرود چې وکتله، نو په هغه اساس باندې هغه موږ ټرین ټراپي هم راوړله. دا د شاګردانو د استادانو او زموږ خپل زحمت دی. نو زحمت نه بې ځای نه کېږي. بریالیتوب مو د خپل د ورزشکارانو هڅه وه او که د ټرینرانو؟ دا کار په ټول باندې کېږي، نه یوازې په ما کېږي، نه یوازې په استاد او نه یوازې شاګردان. شاګردان هم زحمت کاږي، ټرینر به هم کاږي، ټول کمبینیشن ورته وایي، کوارډینیشن وي د ټولو. نو یو هم د ځان پوره نه دی، د ټول باید هر یو کې خامخا خامیانې شته. نو چې داسې ټوله په ګډو سره روان یي، انشاءالله همیشه به بریالیتوب پکښې کې او کامیابي هم پکښې. ویل کېږي چې 4 تنه ورزشکاران چې د کندهار په سطحه راوتلي وو هغه اوس د مرکز کابل لپاره انتخاب سوي دي. کوم عمده مشکلات دی دا په سفر کې موجود دي چې دوی د پرمختګ خنډ ګرځي؟ اوس انشاءالله داسې کوم مشکل نشته. د فدراسیون سره په اړیکه کې یو. هغه 4 کسان چې د کابل مرکز لپاره انتخاب شوي دي، نو سبا موږ د خیر جمعې شپه د ټول کندهار کلبو استادانو مابینځ کې میټینګ لرو. نو د هغه سفر په باره کې انشاءالله کوم مشکل نشته. هغه ورځ هم انتخاب وو، هغه کوم مشکلات هغه به هم سره رفع کړو. انشاءالله مشکل نشته، ټول شیان رفع شوي دي. دغه مسابقه هم په 5م تاریخ وه د سرطان، بیا 11م ته ولاړل. هغه د بودیجې په خاطر باندې چې هلته بودیجه اپروو شوې نه وه. نو د زموږ د فدراسیون ویله، نو په مسابقه په 11م تاریخ کړه. برایم هم خبرې ورسره وکړه چې مشکل نشته، انشاءالله بس آمادګي بس شاګردان آماده کړه. نو انشاءالله په 11م تاریخ روانګي ده. څومره تاسې په خپله دغه ورزشکارانو سره همکاره یاست په دغه سفر کې؟ اخ مکمل اوس ورسره یو انشاءالله. ورسره ځو به هم، ورې به مرکز ته ورسره ځو او د دې دغه کوم خوراک دی، ډایټینګ دی او ورزش دی، نو دا ټول په نظر کې ورسره نیولي دي. انشاءالله مشکل نشته. ډېره ښه. که په مجموع کې دغه اکاډمي په اړه راته ووایاست چې څو تنه ورزشکاران دلته ورزش کوي تقریبي ډول باندې حسابول کېږي، خو داسې دقیق نه؟ کندهار ورزشکاران یو خاص کې طور پر ریګولر شاګردان نه دي، بس په طبیعت ورزش کوي. الحمدلله 400 500 350 خو داسې ریګولر نه 400 هم راغلي دي، میاشتې 500 هم راغلي دي، 300 هم راغلي دي. او دا ګرمیان کې بیا هم څو سره شاګردان ځانونو سره اچي، ګرمي زیاتې وي. امنیتي ورزشي څومره سره همکار دی په دغه سفر کې؟ نو دغه د کندهار مسابقه چې وه دا زموږ خپل د کندهار د کلبو په مشترکه دا مسابقه جوړه سوله. د امنیتو خامخا خلک هم شی نه و. د کابل مصارف د کم شاګردان چې بیا یې او ورې کم خوراک لري، خوراک مرک چې دي، دا ټول په مرکز باندې اړه لري. د دې خوراک ارڅ دلته په کندهار کې په عموم کې ستاسې په نظر باندې څه مشکل شته د تاسې وینئ دغه مشکل د بدني ښکلا په برخه کې؟ ولا مشکلاتونه خو ډېر دي. مثال په ډول کم تشویق چې دی د امنیت خوا څخه هغه نشته. شاګردان تشویق کړي. دا بیا د باډي بلډینګ داسې گیم دی، هغه موږ مثال دی دا د پیسو گیم دی چې څونه مصرف کوې هغونه ته مخکې ژر تللی سې. نو د هغه خوا څخه کوم اقتصاد خوا څخه شاګردانو خوا څخه کوم کومک نه کېږي. پخوا چې کوم موږ خپله خوا چې څه وضع سم وه موږ خپل هم ورسره کوو، اوس یې هم ورسره کوو. نو شاګردان هم ورسره ضعیفه دي او د کلب د خوا کم کارونه چې هغه هم ورسره اقتصادي مشکلاتونه یې د امنیت خوا خو بیخي شی نشته.
نو چې دا ټول هسې چې د یو څه ورزشکار هسې یو څه د کلب استاد سي یو څه د امنیت خاص نو ان شاء الله ولایت ته به خپل کندهار په نمائندګي باندې ډېر رړی په دغه اړوند باندې ستاسې د فدراسیون مسؤل احوال لري په دغه باندې پوه دی که نه و بالکل ولې نه دي په دا موضوع شریکه کړې نه ده دا 10 کاله سره موضوع سره شریک کړې ده خو کوم نتیجې ته رسېدلې نه یو عمده مشکل تاسې په خپله څه وینئ چې نتیجه څه شي راوځي دغه ده نتیجه خو بس خو تا ته تشویق نشته هغه سپورټ دا ما ته ول دا د پیسو گیم دی استاد به ورزش کومک سره کوي نو د امنیت خاص کوم هغه خوراک دی د ورزش ته نور چې هغه ورسره ان شاء الله کندهار به دونه شایسته وزري په مرکز کې مثال دی ډیره زیاته مننه کوم استاد شکر ډیر دوستانو دا و زموږ د دې ونې خپرونه تر بیا ښه وخت